د پولیو د له منځه وړلو په موخه په میدان وردګ ولایت کې د یاد وایروس د ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې له مخې به یې شاوخوا 154,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د دغه ولایت مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې د ناروغۍ د مخنیوي په موخه خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د میدان وردګو د ټولو ولس څخه مو دغه هیله ده چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د آینده غټو مریضۍ څخه خلاص شي او د ټولو ولسوالانو د ټولو مسؤلینو باندې دا غږ کوم چې دغه د پولیو همکارانو سره پوره همکاري وکړي. په دې ولایت کې د ټولو ولسوالیو په نهګونو ولسوالیو کې به په آخرین نقطې ته انشاءالله د پولیو واکسین رسیږي. د پولیو واکسین 1,450,000 شاوخوا کې د هدف وړ ماشومان چې له 9 تولو تر 15 کلو پورې عمر لري دا د موږ د هدف وړ ماشومان دي. د دغه ولایت اوسیدونکي چې خپل ماشومان یې د واکسینو لپاره راوستي د اسلامي امارت عوامي روغتیا نه زیاته خوښي څرګندوي او له نورو خلکو هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د دوی نه ډېره مننه کوو چې د موږ ته په ولسوالۍ کلي په کلي کور په کور باندې واکسین راورسوو د موږ ماشومانو ته واکسین وکړو او د ماشومانو له پلرونو هم دا هیله ده چې دوی په خپل ماشومان د مسؤلینو ته راولي واکسین ورکړي. د میدان وردګ ولایت عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د 2004 میلادي کال راهیسې په میدان وردګ ولایت کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې او په روان کمپاین کې به د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین ترسره شي.